د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبري ټولګي ته مو زمين افغان هرکلی وای. طالبانو 9 پاکستانی نظامیان وژلي. د کوزي پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستانی نظامیانو په کاروان برید کې 9 نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د یاد برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او د ورته نورو بریدونو خبرداری هم ورکړی دی. طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 6 میلیارډ او 550 میلیونه ډالرو په ارزښت د 7 لویو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي دغه تړونونه کولی شي افغانستان د ځان بساینې لامل شي. دغه تړونونه د پنځشنبې په ورځ د سنبلې په 9 د طالبانو د کانونو او پټرولیم د وزیر لخوا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په ګډون د دغې ډلې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په حضور کې له ګټونکو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر د دغو تړونونو د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل چې د یادو تړونونو په هکله له شاوخوا 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. دغه طالب چارواکي د دغو قراردادونو ارزښت 6 میلیارډ او 550 میلیونه ډالر اعلان کړ. که څه هم یو شمېر هیوادوال د یاد اقدام ستاینه کوي، خو شنونکي وایي یاد قراردادونه په داسې قیمتونو شوي چې افغانستان ته یې له 10 تر 14 سلنې ګټه رسیږي او نور یې شرکتونه اخلي چې دا ستر خیانت دی. طالبان وایي پر ښځو بندیزونه د شریعت له مخې لګول شوي. د طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو مشر وایي د ښځو پر کار بندیز د اسلامي قانون او د افغاني دودونو له مخې لګېدلی دي. عبدالحق حماد د ریشا ټوډي خبري چینل ته ویلي دي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د ښځو پر وړاندې د دغې ډلې چلند مثبت شوی. په دې مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ د وږي په 8 خبره شوې، نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي پر ښځو بندیزونه د اسلام او افغاني دودونو له مخې لګېدلي او طالبان دا مهال د ښځو امنیت برابروي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مشر ادعا وکړه دغې ډلې ښځو ته اجازه ورکړي چې سوداګري پیل کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو پر ښځو پراخ بندیزونه لګولي دي. جو بایډن وایي له کانګرس یې غوښتي چې نوو راغلو افغانانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو د کلیزې په تړاو د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د قربانیانو د یادولو پر مهال ویلي کانګرس ته یې وړاندیز کړی چې افغانانو ته د دایمي استوګنې یو قانون تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپله بیانیه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو راهیسې له 117,000 ډیرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. ښاغلي بایډن زیاته کړې لکه څنګه چې دوی زموږ سره ودرېدل، زه هم د دوی ترڅنګ ولاړ یم. له کانګرس غواړم چې یو قانون تصویب کړي چې له مخې یې موږ وکولی شو خپلو افغان ملګرو ته د قانوني میشتېدنې لاره برابره کړو. د امریکا ولسمشر وویل هیواد به یې د افغانستان د خلکو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه موږ ویاړو چې په افغانستان کې د بشري مرستو ستر تمویلونکي یو. ښاغلي بایډن ویلي موږ د ترهګرو او هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې غواړي موږ ته زیان ورسوي په ځمکه پوځي حضور ته اړتیا نه لرو. ډالر ښکته شول خو قیمتونه لا هم پورته دي. کابل ښاریان وایي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له لوړېدو سره باید د خوراکي او نورو توکو بیې هم راټیټې شي. د دوی په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پورته روان دی، خو د توکو بیې لا هم په خپل ځای دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. پاکستان څخه 1209 افغانان راستانه شوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه 1209 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کډوالو چارو وزارت زیاته کړې ده چې په دې کې 194 کورنۍ دي چې له ډلې 1153 په خپله خوښه راستانه شوي او پاتې کسان له زندانونو څخه آزاد شوي دي. د ایران استخباراتو د اسرائیلو یوه ستره دسیسه شنډه کړه. ایران پر اسرائیلو تور پورې کړی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په ورانکارۍ کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکاري یوه ستره دسیسه شنډه کړه چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صنعتونه یې په نښه کړي دي. دغه تلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکاري د صهیونیست رژیم د استخباراتو او د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوي، خو اسرائیلي سمدستي په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه د خبرې وشي. د بشري حقوقو سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدر باروایی د دې وخت را رسیدلی چې د طالبانو د جنایتونو او د هغوی د سزا د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. حیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د غډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونو او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. حیدر بار دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د فرانس 40 شبکې سره کړي او زیاته کړي ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. حیدر بار زیاتوي د بشري حقوقو د سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقوقو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغې ویلي موږ په همدې لټه کې یو چې نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د جرمونو پر وړاندې اقدام وکړي، نو ځکه فکر کوم د دې وخت رسیدلی چې دغه جنایتونو د محکمې په اړه خبرې وکړو. سور صلیب وایي زموږ په مرسته د چلیدونکو روغتونونو مالی مسؤلیت سره له ننه د طالبانو حکومت ته سپارو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې یو بریالی پروګرام د روغتونونو د فعال ساتلو و چې له مخکې په 33 روغتونونو کې نږدې 11,000 افغان ډاکټرانو، نرسانو د روغتون د نورو مامورینو معاشونه ورکول او ترڅنګ د درمل، طبي وسایلو، برېښنا، امبولانسونه، لابراتواري معایناتو او ناروغانو ته د خوړو لګښتونه هم ګالل. خو په وینا یې د خپل پلان له مخې غواړي چې سر له ننه د ټولو روغتونونو مالی مسؤلیت په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وسپاري. ICRC ویلي دي چې د بودیجې د کمښت له امله نور نشي کولی چې د روغتونونو مالی لګښتونه وګالي، خو په ورته وخت کې له ځینو هیوادونو او بنسټونو سره په خبرو بوخت دي چې د دې پروګرام د ځینو برخو مالی ملاتړ وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړې ده چې دا پروګرام یې موقتي و څو افغان چارواکي منظم او د روغتیايي سیستم مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. ICRC وایي افغان چارواکي د دې مسؤلیت اخیستو او افغانانو ته د روغتیايي چوپړونو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي 15 خبریالان د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي دي. دغه مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په زابل کې آزاد خبریال محبوب الله حکیمي، په کندهار کې د طلوع نیوز خبریال عطاالله عمر، په کندوز کې د سلام وطندار خبریال حسیب عمر او په ننګرهار کې د کلید راډیو خبریال راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی او د دې راډیو خبریال جان آغا صالح د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې نن د یو بیان په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تعقیب کړي. درنو اورېدونکو او کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه چې تاسو په چوپړ کې مې وړاندې کړه. تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.